ملګرو راځي چې د لک خبرې ورو ډېر خپل خبره کړې را تاسو هم وره او جینۍ واده تیار شروع واده په شو مور ته یا مورې وې زه به می سړی سره خبرې څنګه شروع کوم اګه امور ورته یې سپیکر مکوا وې دوا سلام نه پاس وې نه نه چې تعلق ته لمټیای درکړه نو ته وته وایې چې دې مټیای خوږی ته ضرورت شو ته خپل خوږی وی که ته ګلاب ګل الله دار کو نه ته ورته چې ګل ته ضرورت شو ته خپل ګلې نو بس الک یاره مرګورو ته ویلی چې څنګه مټیای وېسم نو مرګورو ته ویل چې دا شیان به جینۍ ډیر زیات خوړلی نه وي او سیونه بوتل ولا وېسه نو بس الک چې سیونه بوتل نه وی لور کړه نه وی وته وای ملګرو هغه وې دې ته ضرورت وي ته خپل سیونه بوتل پکې چاره په تکړستانه خو پکې چا د تش تاسو نه دی کړی نه پکې تا د چوکاته درولله او ته پکې وټ پوچ را ترنګيږي لکه خرې ته چې مشکې وي نه تا د چوکاته نه درولې دا بعض خلک به د صحابت په علی بیت نه رسی خو بس یو 2 روپو والا میک پیدا کړو در چې خپل ته به نیغ کین اکثر سوټې لډانګ را پریری لکه دا ویډیو مرګز تاسو سره شیر کوم کنه تاسو وګورئ د ویډیو ټول خوند د ویډیو په اخره کې ده ویډیو وګورئ مزه ته واخلئ ستاسو ورور ستاسو ملګری اسلام باچا دا ټیم په یو ټیلر سره موجود یم د دې سره خبرې کوو د دې سره واسکټ هر قسم کپڑے هر قسم دغه ملاویږي دې سره خبرې کوو چې علیکم وعلیکم السلام سر ډیره مننه چې زموږ دکان ته راغلې او نوم هم سره نوم می شریف ګل دی جی تاسو څه کار کوئ دلته لکه سوچو کې کنه اول داغه تعارف په خپل وکړ چې دا یو ټیلر دی واسکټ جوړي او قسمه جامې جوړي او په اخره کې هغه نه بیا تاسو کوي ورور وي تاسو کار کې په ایمان یې وای په لوړو د وخلو نه دی دا څه خلک چې دروازه سوکي کنه نو اکثر بیا د شپې په خوب کې مماغه چغه وخی نه منه خزاده ډرایور ورو ګوره ها کاټلان دلته کېنه ماما ما د خپل خرابي ونه په تنګ کې کېنه ستین سم دلته کېنه بس یو شپک کسان کم دي زوخه نو نه دی په کې سوچ شپک کسان کوي دا دغه تیار کې کېنم تړیا 2 منټه پنه لګي اوس ګوره 2 منټه کېنه خو بیا راش جوړي او دغه ونه بیا کوم د پوری کوم لنګ کاټلنګ باندې کومه لکه کاټلنګ والا 2 منټه کې ډکیږي ماما غم باندې کې بس کاټلنګ والا یاره 2.5 منټ په لګینو زی ساره کې خو نه کېنه کاټلنګ والا را کنه کم دی کاټلنګ ناره کو یاره ما وته وی یاره ګنټه خو ما شو ما دی کاټلنګ والا دا کا دین یاره ما ته کو دغه یاره دغه نه بګما 2 منټه ایثار شه ما دا خو دې نیمه ګنټه د ما شو ته 2 منټه ایثار څنګه زلاړم خان ما یو ګنټه د ما شو ته کاټلنګ والا مزه یاره هغه یو شورلې وام دنه زوکانه مالا خو 2 منټه لګي کړه لگا والا 2 دانې مالا زوم کا ایمرجنسي د تاسو په ګنټو لکه ذاته منو زما کنه زوکانه مالا خو شپک کسان پیاده زما کو تاسو نه زما لکه خو شپک کسان کاټلنګ والا او خېجاله کا مزه لکه ور خېجه بزو لکه کاټلنګ ښا لکه د خدای نه بخت داسې کې پرې دا واړه را پاوې کاټلنګ ته روانې کوڅه ته روانې تا واړه دې نه چلې د خدای نه بخت کټ په خوب کې خلک راکینګي